الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو نه اول چې څومره دلته راغلي ډېر قدرمن ښاغلي مېلمانه د موږ د سیاسي ګوندونو چې څومره مشران دي ورسره د دغه یونین چې کوم صدر دی او د ده چې ټوله کابینه ده ورسره د ما ډېر ښاغلی کوم د تاسو ټولو ته د زړه د تل نه سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دغه یوه شعر نه خپلې خبرې درته شروع کوو چې ورته وایي چې ټیټ ته نه کړم هغسې چک سر یمه ولاړ ستا د جبر په خلاف لکه د غر یمه ولاړ نه سر مې تا ته ټیټ کړو نه مې خم په ملا کښې راغی په وینې نه چې داسې سیخ لکه نشتر یمه ولاړ و تر څو چې خپل حق درنه وانخلمه وږداره تر دې به دې په سترګې کې خنجر ومه ولاړ. ملګرو خبرې ډېره نه درته اوږدوو ټیم هم نه وخت دی دلته اول نه هم ملګري دا ویل چې خبرې به داسې کوې چې په دایره کښې ننوي موږ به بلکل د دایرې بهر خبرې کړې هغه نه دي موږ چې چېرته هم خبره کړې ده د دغې سپېڅلي ولس خبره مو کړې ده او په هر ځای یې کوو دا خبره. په دا خبره به صدر صاحب د موږ نه خوا نه بدوي د دغې پښتنو په سر باندې د ډي سي دفتر مخ ښه ناست یو دا ډي سي وار وي چې څومره اف آی آرونه کټ کوي په ما دی کټ کړي په بل چا دی نه کټ کوي. عجیبه خبره ده دی به د ما ځوانان په ګریوان رانسي دی به په لته پکښې وخېږي دی به یې وایي پښتنو موږ تاسو هر شي برداشت کولی شو خو د خور د مور ښکنځل نه شو برداشت کولی. د خور د مور زه په لیلا درته یایم چې زه هلته ولاړ وای ته د خور د مور ښکنځل کړی وای چې ده نه مې چمړه نه وای ایستلی زه به د خپل پلار زوی نه وای. و دی ما ته ښکنځل کوي و بیا ما ته وایي چې ترخې خبرې مه که کمزوره یو وس نه لره کنې د ښکنځلې بدل په دا سر میشتل دي چې په دا سر دې وویله چې په ژوند پښتانه ته ښکنځل نه وکړه. ته به د ما خور مور عزتمنه خور چې تر اوسه پورې چا مخ نه دی لیدلی دلته یو د پتلانه والا به راولاړېږي ښکنځل به ورته کوي بیا به دلته خلک وایي چې ترخې خبرې مه کوه سپېرې خبرې مه کوه ترخې خبرې په دا کوه چې هغه وس مې نشته دی او اوس مې صدر صاحب نه دی برابر کنې ته مې نه مجبورولې د دغې ښکنځل بدل ما درته اخیسته چې څنګه پښتنو ته ښکنځل کوي. نو اوس دلته چې څومره خلک راغلي یې وروره دا یوه خبره درته کوه غلط کار مه کوې غلط کارونه مه کوې خو چې داسې عمل در سره شي لکه بله ورځ چې در سره شوی دی رانسه یې په مځکه مځکه ولې د هر شي ټاټر زه درته وایم د هر شي ټاټر به زه درته وایم د کچرې ټولوونکی د ادبي مف د غولې ټولوونکی دا به راولاړېږي اوس او سپین پښتانه به د ګریوانه رانسي او ښکنځل به ورته کوي. دا د موږ د تاسو نوکران دي که په هر شکل شه دي دا د موږ د تاسو نوکران دي دا به د موږ د تاسو نوکري کوي او چې د هوټل کچره مو پاتې کېږي ورته که چې دا کچره اوچته که نور د کار نشته دی. ته د ما د کچرې مزدور یې ته د ما د دغې سمندې مزدور یې ته د اجازت هېڅکله نشې لرلی چې ته بیا داسې خلک ته دارېږې او په ګریوانونه یې رانسې. نو ملګرو بیا دا خبره درته کوو چې کله هم چیر شي احتجاج کوې چیر شي زیاتوب در سره کېږي راوځې موږ ملګري یو په هره سخته شم ملګري یو په ګولۍ کښې مو ملګري یو په جیلونه کښې مو ملګري یو په زندانونو کښې مو ملګري یو. نن هم د دغې کراچۍ صدر محترم نورالله ترین چې د مړه د ژوندي پاتې نه لګي د تاسو په سر ورک شوی دی چې د ده د مرګ د ژوند پته نه لګي
شپږ میاشتې پیدا کېږي چې هېڅ دره کې نه لګېږي. او زه دا وعده در سره کوم چې یا به ځان درته پې ورکو یا به ککرۍ درته پې ماتې کړو، خو تاسو ته به ظلم و جبر ته څوک نه درکوي. دا خلک په داس په خواشي نه ماني، په خواشي موږ 8 کاله پې تېر کړل. سرسترګیر به کوې، د سترګې ژوند به کوې او په جګې سترګې ژوند به کوې. ښه په ډاډه به ورځې، د هېچا نه به بېرانه کوې. خپل غلط کار کوې ما نور ښه په ډاډه ورته یې چې دا شر چې څومره د تا دی دا را د ما دی، د چا پلار هم زیاتویو زیاتی نشي در سره کولی. ډېره مننه، الله هم خوشحاله.